د کوتک په سر یو شی ووهئ او بیا د مېرمنې نه ټوله شپه چغې پورته کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوړې نشان ووهئ. مننه. د شپې په خپل کوتک یو شی ووهئ او د ټابلیټ، ګولۍ او د نورو نشهیي موادو څخه ډډه وکړئ او بیا ټوله شپه د مېرمنې پښې اوچتې کړئ. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. هغه نارینه یا هغه مېرمنې چې په ګوروالي کې ژر نه انزال کېږي، د دې لپاره خاوند ته پکار ده چې مېرمنې انزال او خلاصې کړي. کومې مېرمنې چې په کوروالي کې انزال نشي، نو د خاوند څخه حتما ګیله ورته پیدا کېږي او د بل ځل کوروالي کولو لپاره زړه نه ښه کوي. د دې لپاره چې اکثره خلک بیا داسې سوچ کوي چې ډاکټر ته لاړ شي او دوی د هغه ځای نه نشهیي توکي یا نشهیي مواد راوړي، یعنې لکه ټابلیټ، پیچکارۍ او همداسې نور پوډر یا هم سپریګانې راوړي، په خپل ځان استعمال کړي ترڅو مېرمن انزال کړي. خو دا انسان په ځان نه پوهېږي، ځکه چې دا د ځوانۍ ټیم کې دی دومره کمزوری دی، نو دی د نورو د موادو څخه ګټه اخلي ترڅو د ده په بدن کې کومک وشي او داسې مضبوط شي او مېرمنه انزال کړي. نو د دې لپاره چې تاسو دوايانې استعمال کړئ، هېڅ داسې سوچ مه کوئ چې تاسو دوايانې استعمال کړئ. تاسو کولی شئ صرف د خپل په کوتک یو شی ووهئ او هغه مېرمنې چې نه انزال کېږي په شرط سره یې انزال او خلاصې کړئ. دغه طریقه کولی شئ په کور کې استفاده کړئ، یعنې په کور کې جوړه کړئ او بیا استعمال کړئ. د نسخې د جوړولو تر ټولو بهترینه طریقه او اصول داسې دي چې تاسو کولی شئ لږ وازلین او لږ ویکس واخلئ. کله مو چې وازلین او ویکس واخیسته، نو دا به تاسو مکس کړئ. د مکس کېدلو نه وروسته کولی شئ دې ته یو لیمو هم واچوئ. د لیمو نه زړې یا دانې وباسئ او بیا د دې سره دا یو لیمو مکس کړئ. د ضرورت په اندازه لیمو او د هغه ترڅنګ ویکس او وازلین دا درې واړه واخلئ او مکس کړئ. د دې نه تاسو نسخه جوړه کړئ. خو د نسخې جوړولو نه باید یادونه وکړم چې ستاسو په کوتک باید زخمي نه اوسېږي. که چېرته زخمي اوسېږي نو د دې نسخې څخه تېر شئ، یعنې کوم ځای زخمي شوی وي نو باید له هغه ځای څخه تاسو دغه کار ونه کړئ. نو نسخه به تاسو راواخلئ او د ذکر تر ګاډۍ نه نیولې اګو نه نیولې د سره پورې د سر د سوري نه جدا علاوه نور ټول ځای د 10 منټه لپاره پرې مساج کړئ او د هغه وروسته یې په یو ګرمه ټوټه چې ټوټه باید په ګرمو اوبو کې ایښودل شوې وي او بیا د دې نه اوبه زبېښل شوي وي او دا ټوټه پاکه سوتره راواخلئ او خپل ذکر پرې مخ او شا ټول پاک کړئ. چې کله ستاسو په بدن باندې یا ستاسو په ذکر باندې یخه هوا محسوسه کړه، ستاسو ذکر مړاوی نه شو او شخ پاتې شو، نو بیا له هغه وروسته تاسو سمڅ یا پوسته ډزولی شئ. بیا وګورئ چې ستاسو ذکر په څومره ټیم کې خلاصېږي، ځکه چې دا جانبي عوارض هم نه لري او کولی شي مېرمنه په ښه راحتۍ سره انزال او خلاصه کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.